چې تاسو ذمہ داری اخیستې ده د خزو په باره کې د الله تعالی نه، یعنی کم چې تا نکاح کړی دی په هغه وخت کې ته الله گواه کړی دی او خلق دی گواه کړی دي او دا د هغه ذمہ داری ده چې اخیستې ده، نو دی وجنه د دې په حقونو کې کمی مکوئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د حجۃ الوداع په موقع کې مسلم شریف حدیث ده چې تاسو حق په خزو باندې داده چې تاسو په بسترو کې داسې سړی پرې نه دی چې هغه سړی تا نه خو او کدا سکارو کې نو بیا ته سزا ورکول شي وهل شي، خدا سينه چې دا وهلو په نتیجې کې باغې باندې داغ ودرېږي او دا تاسو حق ته او هغه د لپاره خوراک او پوشاک یعنی دغه ضرورت زندگی دا پورا کول دا پتا باندې حق ده، هغه باندې حق سره چې هغه ستا په بستر کې او ستا په مال کې داسې سړی را پرې نه دی چې هغه ته هغه سره لګینا. او بل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث ته چې یو مؤمن د بل مؤمننا بل مؤمن خځ سره دی بغض و نه ساتي، بغض ساتل دا ناجایز دی خپل خځ سره. اتاخذونه اي اخلی تاسو بهتانن گناہ یا د گناہ تړلو ذریعہ سره و اسم مبینا او گناہ لویا یعنی دا خځ ته پردي نو چې سمال دي ورکړي دا ورکا خدا سے الزامات به اون لګي تا خو خنه دا نو الله ته خو پته ده نو اضافي الزام به اون لګي چې چون کې چنان چې دا نه الله وي دا دروغ به اون تړي دا بوختان دي دا به اون تړي بلکې اضافي صفته وکړه چې بلځه کې کوریا آباد شي. وکيف وڅنګه تاخذونا وبخلی تاسو ان دا تاسو څنګه کولای شئ وقد پتا کې سرا افضا رسیدلی دي تاسو نه بعضکم زن استاسو الی بعض زنوتا دا خدای غصه په نکاح کې وا نو دې سره غوتا د مینه او د محبت شپې تیری کړې دي او یو بل نه تاسو خوندونه غستې دي او اوس ور باندې الزامونه لګای نه لا وای داسې مکوا واخذنا او اغستی دا دی خذو منکم تاسو نا میثاقا غلیظا وعده مضبوطه نکاح ته اشاره ده هغه وعده چې د خلق په وړاندې وکي نو دا چې کله نکاح تړلو د خذ د قبل ولا نو ډیرو خلق په منځ کې د قبول کړي وا هغه یاد ساته ولا تنكحوا او په نکاح کې ما خلی ما اغزننا نکاح چې نکاح کې اغستی وی ابا حکم تاسو پلارانو من النساء زنانونا الا مگر ما قد تحقیق سره اغا سلف چې تیر شوی دي یعنی یو خدای د پلار نکاح کې وا خپل امور نه بنځای امور او هغه پلار پرې خدلا ناغه جایز نه د په نکاح کې دا غي اغستل ها مخکې چې کم تیر شوی دي یعنی د آیاتونو د نزول نه وړاندې چې تیر شوی دي نو هغه تیر دي بس. انه بشکدا کان د فاحشتن کار د گناہ بهای و مقتن او خبر د غصیدا یعنی الله ته غصه ور ولیدا کار وسا سبیلا او ډیر بدلار دا بد طریقه د ډیرا حرمت حرام کړی شوی دی علیکم بتا سبحانه امهاتکم استاسمیان دی و بناتکم استاسلونی په نکاح کې غسل د پاره الله فرمایي و اخواتکم استاسو خیان دی و عماتکم او استاسو پوبیګانې د پلار خیان دی وخالاتکم استاسو د مور خويندې ماسیګانې وبنات الاخ استاسو وريري د ورور لونه وبنات الاخت استاسو د خور لونه یعنی خورزي وامهاتکم استاسو میندې التي اغمیندې ارضعنکم چی شودي درکړی وي تاسو ته پي درکړی وي تاسو ته رضاعت مور او د رضاعت مور باره کې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته چې کمی رشتې پرشتو سره حراميږي هم د کرشتي پر رضاعت سره هم حرامي یعنی هم د حکم د رضاعت لپاره هم ده بس اسانه ماغدا التي ارضعنكم واخواتكم او تاسو خياندي من الرضاعت د رضاعتنا د تید د پیدو رودلو په نتیجه کې چې د خور ګرځیدلی وي و امهات نسائكم او تاسو خواخيګاني امهندې تاسو د خزو یعنی خواخي وربائبكم اللاتي او تاسو پرکټي پرکټه مطلب کوم خزه تا وکړه هغه ځان سره د بل خوان نه بچی را وسته دي کونډه هغه بچی وغیرہ یا بچی دا بچی ته اشاره ده ته التي اغا فی حجورکم جستاسو بغي کی دي او دینه مراد نه چې کتا کر اوسیمو کا اوسینا ډول صورتونو کې هغه ناجایز ده خو په یو شرط کې هغه شرط ده من نسائکم تاسو د زناناونه التي اغا زنانا دخلتم بهن چې تاسو جما کړی وي هغه سره نو الدا حرام ده او که جمام نه کړي فإن لم تكونوا کچیر نه وي تاسو دخلتم بهن چې جمام کړی وي نو فلا جناح علیکم نشتا ګنا باغی پتا سو باندې یعنی مطلب دا خزه دی وکړه دا غي سره ولور ده او نکاح شو او د کور تر واستونه مخکې طلاق ورکو نو غلور سره اوس نکاح کول شي
خو کاغه دی ور کور تر واسطه او هم بستری ور سره وشول نو بیا غلور حرام شو بیا غلور حرام شو فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم او خد زامن دستاسو انگن دی عمرام دی الذين اغزامن طول زمننا اغزامن من اصلابكم چستاسو د شاگانو ندی ان تا کا پر کټه خزر واستي ویدانا یا اسید په خلی ورته ویلی اغنا نا تا د نطفه نه چې پیدا شوی وی هغه مراد ده وان اودام حرام دی تجمعوا تاسو جمع کئ بین الاختین دوخیند یو ته دوخیند سره نکاح نه کی الا مگر ما هغه قد پتا کی سرا سلف چی ترشی وی ان الله بشکل تعالی کان ذا غفورا رحیما معفی کون کے مہربان والمحصنات او اغزنانا چی خاوند ولوی دام حرام دی یعنی بل خاوند دشتا نو تا ته اجازه دشتا چاغه سره نکاح کی من النساء اذا زنانونا الا مگر ما هغه ملکت چې مالکان وی ايمانکم خلاصونه د تاسو یعنی داسې زنانا چې هغه د جهاد په نتیجه کې نیولې دي او خواندشتا دغه چې خواند خوشته د کافر دی نو چې کفر نه دی اونې ولا نو ستا په نیولو سره هغه کافر سره هغه رشتہ ختم شو او د یو هیڅ ته انتظار وکي او بیا د امیر طرف نه چې چاته ورکړل شو هغه ته اختیار دی دا د اختیار دی او هغه مؤمن وی نکاح سره کوي او کا بغیر د نکاح کتاب الله دا حکم دی الله تعالی علیکم بتا سبحانه واحل او حلال کړي شوی دی لكم تاسو د پاره ما اغزنانا ورا ازالکم چې دین علاوه دی دین علاوه ټول سره نکاح کیږي ها یو شرط بده کشته چې داسې دوی خزي بین الاختین کې ان دوه خويند نشي جمع کوله داسې دوی زنانا چې کپ اغه کې دواړو کې یو نر جوړ کې او دا غیب په خپلو کې رشتہ نه کیږي نو هغه رشتہ تاسو سره بیان کیږي تاسو پوه شئ مثلا زه دوه خزو سره یو ما واده کړی او بل خزر اولم د دې ما واده کړی سره د دې خپل بل ور سره کوم او هغه د دې ترور ده یا بل څه ده او زه پوهیږم نه چې دې سره زمانه کا کیږي او کنه کیږي زما د خځې خپل ده نو په دې دواړو کې یو نر تصور کا او بیا وګوره چې دغه خپلو کې نکاح کیږي کنه کیږي کله دغه خپلو کې نکاح کیږي نو دواړو به تاسو سره نکاح کیږي او کله دغه خپلو کې نکاح نه کیږي نو تاسو سره نکاح نه کیږي اوس پوه شئ تاسو جی ما ورا ازالکم الاود دینا تاسو د پاره ان تبتغوا دا چې تاسو ولټوي به اموالکم بخپل مالونو سره خدای ته شرطونه دی بیا د نکاح د پاره او موږ عموما نکاح کوو صرف د خوبصورتي په بنیاد باندې او دا شرطونه وسوګورا نو بیا تاسو اندازه ولګي محسنینا نکاح کی راوستون کی وی غیر مصافحین د شهوت وستون کی نه یعنی هغه موږ د خپل ژبه کې ورته وایو دل لګي کوون کی نه صرف نه باقاعده کور آبادون کی وی کور آبادون کی وی دا څه خدو سره او دا کم چې د خایس په بنیاد باندې شنو کال په بعد خایس ختم شي نو نه به سړی ور سره لګي او نه غزل ته وخت لري بیا الله فرمایي فمستمتعتم بس کوم نه چې تاسو پیدا واغستلا به په ذریعہ سره منه نه د دینا یعنی دا خذنا فائدہ مواغستا باغه مہرونو ذریعہ سره فآتوهن نور کوي هغه ته اجورهن مہرونه دا غي فریضه دا مقرر کړی شوی دی د الله طرف نه پتا سو باندې ولا جناح نشتا گنا دغه فمستمتعتم دا د هغه خزنا د جما ذریعہ سره پیدا اغستلو ته اشاره ده نو دا فائدہ تا غلی په بدل د مہر کې نو باور دې نه ور کړي نو دا فائدہ بنا اخلي مہر دې ور کړي نو به حلال ده فآتوهن اجورهن ولا جناح نشتغنا علیکم پتا سبحانه فيما اغ معاملہ کې ترادویتم چې تاسو راضی شوي به باغه باندې من بعد الفریضه ورست د فرض کولونه مہر یعنی تا خذ او خوان په خپل کې راضی شي چې یو لګ دې بس خیر دې زد ولا قدر کوم هم نو خیر دې قدر راضی شو چې 50000 مې معاف کوم نو خیر دې تاسو خپل کې راضی نو خیر دې ان الله بشکل تعالی کان ذی علیم پوها حکیما خوند حکمت ولده ومن واغتوک لم یستطيع چاغه طاقت نه لري منکم دستا سنا طولا طاقت اند دی ين کې حج نکاو کې المحصنات آزاد مؤمن المؤمنات مؤمن سرا ان داس یو سړی دی چې هغه مہر نشي ور کوله کور نشي آبادوله او هغه نکاح طاقت نه لري د نکاح نبي څو کوي
فمما بس اغزننا ونا ملکت چې مالکان شي وي دي ايمانکم خلاصونه د تاسو من